زه په دې سبب له سترګو پریشان یم چې کوم ښکلی وینم زه پسې روان یم او زه دا ستا د نظریې سړی هم نه یم دا په تا باندې بیا ولې دومره ګران یم نن خپل سویری هم په لار را سره نه ځي ما پرون ورته ویلي زه انسان یم سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنې ملګرو شاید مندوخیل یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وي او د ژوند نه مزې اخلي ملګرو نن پېښور سیمې ته راغلي یو شاعر خواله چې ډېر زبردست شاعر دی تاسو به ګورئ هم په سوشل میډیا باندې ډېر ښه شعر لیکي زبردست شعر لیکي صالح نادان صاحب خواله نو راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایم او خپل تعارف راسره کوي په پروګرام کې راته استاد هرکلی وایم ډېره زیاته مننه شاهد جان ستاسو دغه هڅه چې مو شروع کړې ده شاعرانو پسې ګرځئ شاعران ولس ته ورښایي د هغې احساسات او جذبات ولس سره شریکوئ د دغې کاوش او د دغې کوشش ستاینه کومه تعارف خبره مو وکړه که هر څومره خړپوسې د هنګو په خاوره کړي خو دا پېښور ما ته خپله سیمه غوندې ښکاري دغه شعر نه به تاسو ته اندازه شي مننه ډېر زیاته مننه به وي ستاسو ډېر ټایم مو نه ضایع کوم څه شعرونه راسره شریک کړي مینهوالو ته مننه دغه شعرونه دي چې سترګو کې د بیا رانجو بشولو سترګو کې د بیا رانجو بشولو وایه راته بیا دې څوک په زړه شولو سترګو کې د بیا رانجو بشولو وایه راته بیا دې څوک په زړه شولو حسن دې په خدای که سترګې وزغمي تا ته په کتو خلک ړانده شولو حسن دې په خدای که سترګې وزغمي تا ته په کتو خلک ړانده شولو نه غږېده چا سره په سمه خوله هغه خلک تا سره خواږه شولو نه غږېده چا سره په سمه خوله هغه خلک تا سره خواږه شولو ویني ویني خپل زړګی را یاد شولو ما ته مخامخ چې ستا باڼه شولو مننه او دا نادان د ښکلو کلاریږي نه څوکه مې خراب ورته مازغه شولو مننه غزل نیم را سره نور هم شریکونو بل غزل دی چې زه په دې سبب له سترګو پریشان یم زه په دې سبب له سترګو پریشان یم چې کوم ښکلی وینم زه پسې روان یم او زه دا ستا د نظریې سړی هم نه یم دا په تا باندې بیا ولې دومره ګران یم زه دا ستا د نظریې سړی هم نه یم دا په تا باندې بیا ولې دومره ګران یم نن خپل سویری هم په لار را سره نه ځي ما پرون ورته ویلي زه انسان یم نن خپل سویری هم په لار را سره نه ځي ما پرون ورته ویلي زه انسان یم د پښتون نامه راپورې ده نو ځکه زه په بیه کې د هر څه نه ارزان یم د پښتون نامه راپورې ده نو ځکه زه په بیه کې د هر څه نه ارزان یم هوښیارۍ ته د نړۍ ګوته په خوله ده او ته وایې نه پوهېږم نادان یم نادان بھائی ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې دومره مختصر ټایم کې مونږ ته ټایم راکړو ډېره زیاته مننه مو کوم لنډ میسج پیغام مینهوالو ته لږ ورکړئ ستاسو نه هم مننه کوم ملګري چې کوم دغه مرکه ده بعدوي ملګري ګورو چې څومره هم کشران دي هغوی ته زموږ دغه خواست دی چې د شعر لیکلو نه تاسو مطالعې ته زیاته ترجیح ورکوئ اول مطالعه وکړئ بیا چې شعر لیکئ نو په شعر کې بس مثبت پیغام هم وي تجربه به هم وي او د کام دپاره به هم پکې څه ناڅه وي ډېره مننه ملګرو تاسو به نادان صاحب شعرونه خوښ شوي وي موږ ته خپله رایې ضرور راکړئ کمنټس په ذریعه باندې او غواړم د ملګرو نه اجازت ښه د وباد بریالي اوسئ تل